نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په مکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته جنرال فیض د ISI د مشر له دندې لرې کړل شوی. د پاکستان د پوځي استخباراتي شبکې ISI مشر جنرال فیض حمید خپل دندې څخه لرې کړل شوی او د پېښور کور کمانډر لګول شوی دی. پوځ د سهشنبه په ورځ خپل یو لاند بیان کې د پېښور د کور کمانډر په توګه د جنرال فیض حمید د ټاکنې خبرتیا ورکړې، خو نه دی ویلي چې هغه د ISI د مشرولۍ نه ولې لرې کړل شوی دی. د پاکستان د پوځ دننه عموما دغسې بدیلونو ته په عادي بڼه کتل کیږي، خو د افغانستان په موجوده وضعیت کې او بیا په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو توندره واډالو د بریدونو لړۍ چټکه شوې ده، څېړونکي د جنرال فیض د پېښور د کور کمانډر په توګه ټاکل زیات مهم بولي. بلور ته وینډي شرمن د افغانستان په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. وروسته تر هغې چې د افغانستان پر سر د امریکا او پاکستان اړیکې خړې پړې شوې، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډي شرمن سبا د افغانستان پر موضوع د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ځي. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې پاکستاني چارواکي د شرمن د سفر ته خوښ برېښي او تمه لري چې په دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اړخ ښې لوري ته وڅرخېږي. خو امریکایي چارواکو بیا ویلي چې پاکستان ته د شرمن د سفر موخه د طالبانو پر رسمیت پیژندل، پر افغانستان نړیوالو بندیزونه، افغانستان ته لاسرسی او د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ پر لارو چارو خبره اترې دي. لیدونکو له غوږ نیولو مننه، ښې چاره.